سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دا ځل د هند پریمیر لیګ کې 15 جالب اصول پلي کیږي. د هند پریمیر لیګ IPL به نن د چینای سوپر کینګز او ګجرات ټاینټس ترمنځ په لوبې پیل سي. خو د دغه لوبې یوه جالبه ځانګړنه دا ده چې 15 نوي قوانین معرفي کیږي. د IPL د 14م فصل پرانیستې لوبه به نن ماښام 6:30 بجې پیل سي. په دې سیالۍ کې به ټول 10 لوبډلې یو له بل سره سیالۍ کوي او دغه سیالۍ به 2 میاشتې دوام وکړي. اول قانون د امپیکټ پلیر د قانون له مخې ټولې لوبډلې اجازه لري چې د لوبې پر مهال د 14 اورونو څخه مخکې یو لوبغاړی اضافه کړي چې د بدیل په توګه به توپوهنه او توپ اچونه او ډګر ساتنه وکړي. خو لوبډل مشر نشي کولی. د ټاس پر مهال به د اغیزمنو لوبغاړو نومونه لوبسار ته ورکول کیږي. دویم قانون پخوا به دواړو لوبډلو له ټاس مخکې لوبډلې اعلانولې ځکه چې د لوبې رفري ته به یې پاڼې لیږلې وي. اوس یوه لوبډله کولی سي چې د ټاس وروسته هم خپله 11 کسیزه لوبډله اعلان کړي. دریم قانون دا ځل به د واید او نو بال لپاره هم ریویو اخیستل کیږي. هر لوبغاړو ته به اجازه ورکول سي چې د لوبسار لخوا واید بال او نو بال په اړه د بیا کتنې غوښتنه وکړي. څلورم قانون له هر بال مخکې که چیرې توپ اچوونکی غیر عادلانه حرکت وکړي نو بال ډیډ بال بلل کیږي او مخالفې لوبډلې ته 15 اضافي منډې ورکول کیږي. پنځم قانون د 16 اور د جریمې په صورت کې باید په 90 دقیقو کې 60 اورونه بشپړه سي. که بشپړه نه سي په وروستیو اورونو کې به یو ډګر ساتونکی دایرې ته دننه کیږي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست په یوټیوب کې پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.